سلام او ژوند په خیر. په دې هیله چې ژوند به مو ښه روان وي او تاسې به زښته ډېر پکې خوشحاله یې. له ژونده به خوند اخلئ. بهترینه خوندوره روژه به مو نیولې وي. د خوړو او څښو د روژې تر څنګ به مو له ټولو بدګړو روژه نیولې وي. نن درسره د ژوند خوندورې خبرې شریکوم. هغه خبرې چې تاسې به له ژونده خوند ترېنه واخلئ. ژوند ته په پام خوندورېږي. خپل ځان ته په پام خوندورېږي. راځئ نن داسې یو څه درسره شریک کړم چې تاسې په ژوند کې خوند ترېنه واخلئ. خواپاکې شئ، ځکه خواپاکې انسانان د ټولو خوښېږي، ښه ښکاري، ژوند ورسره خوندورېږي، زښته ډېر خوند کوي. مګر تاسې په روژه کې یوه غټه ستونزه دا لرو چې خوله مو وچېږي او خوله مو بیا بوی کوي. شاوخوا انسانان راسره په تنګ وي، موږ خپله هم له خپلو ځانونو سره په تنګ یو او هېڅ لاره چاره یې نه رامعلومېږي چې څه وکړو له دې سره. نو دا څو لارې لري. لومړی خو دا چې تاسې هر وخت برس اخلئ، باید داسې برس واخلئ چې دغه خوا یې ټنګ کلینر ولري. دلته یو پوست له ربړ نه جوړ یو شی دی، دې باندې ژبه داسې پاکېږي ښکته خواته. ډاکټران وایي، د خولې او د غاښونو پوهان وایي چې تاسې بره خوا نه د ستوني له خوا نه داسې ښکته داسې رابرسوئ. بیا کله چې تاسې لاړې توکئ چې خوله پاکوئ، نو هغه تکې زیړې وي، یعنې هغه کوم اړ مو چې ژبې نیولی وي هغه پاک شي. خوله په خپله بوی نه کوي، چې وچه شي بوی کوي، او دغه ژبه مو چې کوم اړ لري دغه شی بوی کوي. دا زموږ المری چې دی د موږ او تاسې په عذابوي مزاحمت کوي راته، خو ما ویل چې راځئ نن تاسې المری هم له موږ سره وګورئ. المری زموږ د کور تر ټولو ګران دی. نو هر وخت هم چې برس اخیسته، ټنګ کلینر دا شاته د ژبې پاکوونکی پکې حتما وګورئ، او برس مو هم وګورئ چې ښه نرم وي. دا برس ما تازه مینځلی دی ځکه لږ داسې اوبه هم ترېنه بادېږي. هر وخت هم چې غاښونه پاکول، یوازې غاښونه برسول چې دي دا کافي نه دي، باید په اخر کې ژبه حتما برس کوئ په ټنګ کلینر باندې. کله چې تاسو ژبه برس کوئ او هره شپه یې له خوب وړاندې برس کوئ، نو بیا به کله هم ستاسې خوله بوی ونه کړي او هېڅوک به درنه په عذاب نه شي. نو د دې تر څنګ په روژه کې چې تاسې کله د شپې ویده کېږئ، نو حتما مو اول خوله برس کوئ او ژبه مو هم برس کوئ. له هغه نه وروسته بیا څه مه خورئ. څښل کولی شئ، مثلا اوبه څښلی شئ، خو داسې شیان نه شئ څښلی چې هغه خواږه وي یا بل خوند ولري. کله مو چې پسیمی وکړ، اصلي خبره دلته ده په روژه کې، چې پسیمی مو وکړ له هغه وروسته، له خوړو وروسته حتما ژبه برس کوئ، غاښونه برس کوئ، او کله مو چې ژبه برس کړله، د ادرک یا زنجفیل یوه وړه ټوټه به له ځان سره راواخلئ. دا به په دې چاقو باندې پاکه کړئ، او لکه د ګوتې دغه یو بند یا تر دې هم وړ چې څومره خوړلی شئ، دا به خولې ته واچوئ او په خوله کې به وژوئ تر 2 دقیقو پورې به پرېږدئ. بیا وروسته اوبه تېرولی شئ، که نه غواړئ نه یې تېروئ هم، چې تېرې کړئ ښه دی، ځکه زنجفیل چې دی د میکروبو ضد خاصیت لري، د ستوني میکروبونه مو هم وژني، د ریزش لپاره او د ټوخي لپاره، د زاندر لپاره هم بهترین دی. زموږ او ستاسې په دغه ختیځو هیوادونو کې د دې نه له ادرک نه یا زنجفیل نه د ګټنې تاریخ تقریبا 3000 کالو ته رسیږي. په قرآن کریم کې هم د زنجبیل یادونه شوې ده. ویسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. په جنتیانو به د شرابو داسې جامونه وڅښل شي چې زنجبیل یا ادرک به پکې وي. نو تاسې کله چې غاښونه مو برس کړل، حتما بیا د ادرک یا زنجفیل یو وړه ټوټه پسې وخورئ او یو 2 دقیقو لپاره هغه اوبه په خوله کې پرېږدئ. زه ډاډه یم چې ټوله ورځ به مو په خوله کې اوبه هم وي، خوله به مو اوبله نه وي، بهترین خوږ بوی به ترېنه ځي. خو بیا هم کوښښ مه کوئ چې چاته په خوله کې ورکېنئ، ځکه کېدی شي دا خطر موجود دی چې بیا هم د انسان خوله وچه شوې وي او بوی وکاندي. خو تاسو بیا نشئ ترېنه پازابېدلی، یعنی دا کار بیا تاسې پازابوي نه. که چېرته دې کار ته دوام ورکړئ، هره شپه مو غاښونه لومړی برس کړئ، بیا مو په ټنګ کلینر باندې ژبه هم پاکه کړئ، او د ادرک یوه وړه ټوټه لکه د ګوتې بند دومره پسې وژوئ، په خوله کې پرېږدئ، بیا پسې څه وخورئ وڅښئ نه، یو شېبې یو ساعت لپاره. خوراک خو بیا پسې وکړئ حتما بېرته چې ویده شي، نو د خولې خوند خرابوي، او همغه کوم غوړ شیان یا خواږه شیان چې په خوله کې پاتې شي هغه د بوی لامل کېږي. نو دا به یو بهترینه طریقه چې تاسو ته مې د ادرک په اړه درښودله. ادرک ډېر زیات ارزانه دی، 1 کیلو یې په 200 افغانۍ ده. که د 20 افغانیو تاسې واخلئ، ډاډه یم چې تر 2 هفتو پورې دوام کوي. البته تازه ادرک تاسې استفاده ترېنه کولی شئ. نو نور به داسې چل وکړو چې زه به هم تاسې ته نور ډېر زیات مزاحمت نه کوم، تاسې همدغه کار وکړئ. زه هر وخت له تاسې سره داسې څه شریکوم چې هغه ما د خپل ځان لپاره پیدا کړي وي، عملي کړي مې وي او ښه نتیجه یې ورکړې وي. نو زه بیا کوښښ کوم چې له ټولو ملګرو سره یې شریک کړم. نو راځئ خواپاکې اوسو، ځکه خواپاکې انسانان زښته ډېر ښه ښکاري، خوند کوي ژوند.
Okay.